امام زاهبی رحمه الله لیکلي کبائر کې وان نظرته بالشهوه الى المراه والامر د زنا انسان چې د شهوت په نظر باندې پردي زنانه له وګوري او هغه کشر له وګوري چې دغه په مخ باندې وختنی زاهبی سے فرمایي و دام زنا ده دې سلیم زنا وکړه بلکې کبیر کې لدا خبر ذکر کړی د جدري قسم عمل د قوم لوط ولادي او اق انسانان چې کشرانو له پردي زنانه له ګوري دویم دغه سره الله سوجي دریم دغه سره بد اخلاقی وي کې اولنی دواړه د په ګناه کې ډیر سخت په نسبت سره دریم ده ان دریم خو ګناه ده اولنی دواړه چې ګورې دې ګناه وړي انتهایی ډیره زیاتره نو زاهبی صاحب ځکه فرمایي یو سړی پر دې زنانه له وګوري او د قشن کشر انسان له وګوري چې دغه په مخ باندې وښتنې د شهوت په نظر باندې پوه شه بدی باندې جدا زنا ده بلکې به د خبره کړې ده چې د دې وجنه سلف صالحینو په دې کې سخت مبالغه کړې ده الاعراض عن المردان وعن النظر اليهم وعن مخالطتهم ومجالستهم کوم انسانان چې بیګری دي دغه اغله به نظرم نه کوي دغه سره به یو مجلس هم نه کوي دغه سره وفات کیږم نه حتی د دې پر سلف صالحینو بدن ویلي وکزمن سره چرته په کوټه کې یو زنانه وي اوې زنانه پاتې شي دومره خطر به نه محسوسي کې لکه یو بیګری نارینه شي پاتې شي دومره سخت حدیث کې د امر د نبی صلی الله علیه وسلم قال وفد راغی پای کې کشر له قرآن مخ کې له دا ورسته کوي موږ له تعلیم راکې تر دې پر اهل المدا خبره ذکر کړې دا چې دای سره پاتې کېدل دا کور کې دي دکان کې دي حمام کې دي ناروا دي حرام دي لکه څنګه چې د پردي زنانه سره پاتې کېدل حرام حق سره دا خشان